سلامونه ملګرو، جوړ په خیر، هیله چې جوړ روغ یاست، خو په خیر. زما د پته هم در تاسو ګوري ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. راځو په د شایپای کلاس وم ویډیو ته، د شایپای کورس وم کلاس ته راځو. په دې کلاس کې موږ تاسو د پروډکټ هانټینګ په دوهم میتود باندې خبرې کوو، کار کوو، همداشان په دریم او څلورم میتود باندې. دا ویډیو تر پای وګورئ ترڅو هغه مهم میتودونه تاسو تعقیب کړئ. بله یادونه کوم چې زیاتره کسان مسیجونه کوي، احوال اخلي د موږ د انلاین کلاس وړاندې. انلاین کلاس موږ له همدا د یوټیوب له کورس سره دا تفاوت لري چې په هغه کې تاسو لایو درس درکول کیږي، هر پوښتنه ستا په ژوندۍ بڼه باندې ځوابیږي، په کوم ځای پوه نشي هغه بار بار درته تکراریږي، او همداشان د پروژه تر پیل پورې مکمل سپورټ ورکول کیږي. له تاسو به یو کامیابه سیلر جوړیږي، یعنی تاسو ته به پروډر ورته راځي، ته به جنس ورته مشتری پورې رسوي، تر هغه پورې به مکمل همکاري له تاسو سره کیږي، مکمل راهنمایي به کیږي. که چیرې تاسو یو کامیابه سیلر نسوئ، تاسو پروژات ونسولو، بیرته تاسو د حق لرئ چې له ما څخه خپل پیس واخلئ. یعنی تاسو په شایپای باندې پروژات 100% کیږي که تاسو زموږ انلاین کلاس جوین کړئ. راځو دې درس ته ادامې ته. کولی شئ چې انلاین کلاس لپاره په دې شماره باندې واتساپ مو سره اړیکه ونیسئ انلاین کلاس جوین کولو لپاره. اوس راځو په دې کلاس کې پروډکټ هانټینګ کوم میتود ته فیسبوک ایرت لایبرري ده. لومړی به تاسو راسئ هلته ګوګل ده، همدا که ګوګل خلاص کړئ یا د کروم خلاص کړئ، او مې کروم براوزر دې خلاص کړو. دلته به ولیکئ فیسبوک ایډز ایډ لایبرري، همدا راغله او دا به کلیک کړئ. په دې کې اوس راغلی ګوره دغه د سرچ د میتا ایډ لایبرري دا راغله، په دې باندې کلیک کوو. کله دا سفر راغله، لومړی به تاسو په دې ځای کې دلته اوس افغانستان انتخاب ده، تاسو که په هر هېواد کې اوسېږئ هماغه هېواد درته راځي په اتمان ډول. تا به دې ځای ته بدل کړئ په کوم ځای کې تاسو غواړئ پروډکټ هانټینګ وکوئ، کوم ځای کې تاسو غواړئ پروژات وکوئ په شایپای باندې. که هر هېواد کې امریکا انتخابوي، جرمني، د ټول لپاره سیم طریقه ده. اوس راځم زه دلته انتخابوم امریکا، انتخابوم یونایټډ سټیټ، یونایټډ سټیټ انتخاب کړل. اوس دوهم قدم کې دلته راځي د ایډ کټګوري انتخابوي، کومه کټګوري کې ته غواړئ. موږ دلته آل ایډز انتخابوو ترڅو کوم ایډز یا اډورټایزمنټس یې سوی په فیسبوک باندې د پروډکټونو ته هغه ته مو تاسو ته ښکاره کړي. دوهم قدم کې دلته راځي، دلته به تو کیوردونه سرچ کوئ، مختلف کیوردونه سرچ کولی شئ. راځي لکه دلته ما یو څو نمونې درته راخیستې دي، 50% اپ، زیاتره خلکو پروډکټو کې دا کیورد کارولي، دا سرچ کولی شئ. فری شیپینګ، شاپ ناو او لیمیټډ ټایم اپار ده، او که یا د نور کیوردونه د پروډکټو مربوط پروډکټونه ته غواړئ سرچ کړئ، هماغه خپل انتخاب کړئ. راځو نمونې لپاره یو کیورد ورته ورکوم، همدغه پون هولډر لکه موږ تاسو په نورو کې هم تجربه کړې، پون هولډر راځم په دې باندې انټر کوم. اوس ګوره ته پون هولډر موږ تاسو ته راوړول. په دې ځای کې فلټر ته به یو فکر کوئ، فلټر ته چې راسئ نور تاسو کوم تغیر مخکې راولئ، فقط په د اکټیو سټیټ کې اکټیو ایډز دلته انتخاب ده. دلته به دلته که اکټیو ان اکټیو انتخاب کړئ، تاسو ته هغه ایډسونه راوړئ که هغه غیر فعاله هم وي، خو موږ تاسو هغه نه ګورو. موږ تاسو فقط دلته اکټیو انتخاب وکړئ. ان اکټیو یې غواړئ انتخاب کړئ مقدل شي، خو موږ تاسو له اکټیو ایډ سره کار ده. دا مخکې ما انتخاب کړی ځکه اتومات راغله، تاسو ته به دا انتخاب وي په بای ډیفالټ، اکټیو ان اکټیو دواړه به وي. نو تاسو دلته راسئ، اکټیو به ځینې انتخاب کړئ او اپلای وان فلټر به کړئ. اوس به ټول هغه ایډسونه درته راوړی چې اکټیو وي، هماغه پون هولډر به وي. دا ګوره دا یو پون هولډر ده. په دې کې به تاسو کوم ایډزو باندې کار کوئ، کوم ایډزونه به تاسو انتخابوئ، کوم ایډز به ګورئ. اوس دلته څو خبرې دي، تاسو باید فکر ورته وکوئ. لومړی به تاسو راسئ، دلته به وګورئ دغه ایډز تر اکټیو لاین ورته لیکل شوي دي، له څو وخته ایډز رن شوی دی، د جون په 13 تاریخ، نن ورځ نن هم د جون څو ده 13 ده، د جون 13 تر 6 ساعته کېږي چې دغه ایډز رن ده. دا بل ته که راسئ 6 ساعته کېږي، دا بل ته راسئ 12 ساعته کېږي، دا 12 ساعته کېږي. دې کې به داسې ایډز ته پیدا کوئ، ګورئ دې یا کوم پروډکټ ستا پیدا کړی راسئ د هغو ایډز ګورئ. دلته که چېرته دې وخت زیات وتلی، له 1 ورځې او 2 ورځو زیات وخت وتلی، لکه دې 14 ساعته 15 ساعته، همداشان که راسئ نور 13 ساعته 19 ساعته 20 ساعته، که وخت ډېر وتلی هغه ایډز بهترین ایډز ده، بهترین پروډکټ ده، ځکه ریزلټ صحیح ریزلټ یې ورکړی، زه پرېښی ده، هلته الرونه ورته را روان دي. نو که کله چې نتیجه ورنه ورکوي، ایډز ښه ریزلټ نه ورکوي، بیا هغه ایډز سټاپوي په وخت کې خلک. دا موږ تاسو د پون هولډر لپاره وکتل. همداسې کولی شئ چې نور دغه وایرلیس چارجر ده، دا وګورئ، وایرلیس چارجر انټر کوم، دا ګورئ وایرلیس چارجر اړوند هر یو ستاسې مثال په کار
دا ګوره کسې مختلف وایرلیس چارجرونه تا ته راړولي دي چې هغه کار کوي دا د دې کې مابین کې به بعضې بدل هیډفون درته راړی ته به خو چې تا کوم په کار دی همغه جنګ ګورې دا به چارجر د اوس وایرلیس هم سټانډ ده هم تلیفون ورته کېښودل چې تلیفون یې چارجي وایرلیس ده اوس ګوره په دې کې دلته ګورې دی غواړي چې دې سټور ته لاړ ګوره دا شاپناو ورته لیکلي شاپناو په دې شاپناو چې تاسو کلیک وکړو اتومات تاسو چیرته بیایي د همغه سټور ته بیایي د کس جنس په شایپای سټور باندې لیست کړی ده همغه ایډس بیا په میټا بزنس اکاونټ کې یا په فیسبوک کې رن کړی دی تر څو آرډر ورته راسي دا جنس ته ګوره دا همغه وایرلیس جنس ته مختلف تصویرونه کړي دي په د افغانستان په نرخ باندې په 3600 افغانۍ باندې اوس مهال قیمت ده ته کولی شې جنس چې اخلې د ځای اخیستی شي دا یې بله طریقه وله د فیسبوک ایډس دلته کولی شې ډېر ته وګورې خو ته کولی شې چې به ډېر ګورې کې همدغه ګورې چې څو وخته راهیسې اکټیو دی څومره چې ډېرو لپاره اکټیو وي همغه ښه ایډس ده ښه ریزلټ یې ورکړی ده هغه ایډس په دې طریقه ته کولی شې بهترین پروډکټونه را پیدا کړي وردغه د موټر لپاره دا ایډس فون هولډر چې دا مختلف ماډلونه لري خو موږ تاسو د یو ماډل ځینې انتخاب کړو چې هغه چې زیات خلک لپاره رن شوی هم وي او وخت یې ورته یو اکټیو فلحال هم اکټیو ګورو یې راځو یې سټور ته راځو په دې طریقه موږ تاسو ګورو او جنس یې انتخابوو بل راځي دوهمه طریقه چې له دې بعد چې کومه طریقه د امازون ده امازون چې ته کولی شې چې له دې څخه اخذ وکوې راځي امازون ته امازون همغه او د امریکا سټور په امریکا کې کار کوي امریکا سټور به انتخابوي که په دوبۍ کار کوي دوبۍ مارکیټ پلیس به خلاصوي که چېرته دوبۍ کې کار کوي امازون ډاټ AE یعنی عرب امارات دا به انتخابوي او که چېرته امریکا کې کار کوي غواړي امریکا لپاره ټیم کوي .com باندې به کلیک کوي نو اوس دلته راځي تا ته مختلف جنسونه دي کولی شې دې څخه ځان ته آیډیا واخلې جنس پیدا کړې هماغه کرایټریا مو تاسو په تېرو ویډیوګانو کې ویلي کرایټریا مطابق جنس له همدې امازون څخه پیدا کړې دلته کوم مختلف جنسونه دي مختلف کټګوري دي کولی شې دوی وګورې دا لوکیشن به امریکا ته چینج کړو راځه امریکا ته او اپلای کړه یونایټډ سټیټ پیدا کړې کنټینیو دا چینج نیویارک اوس نیویارک مو به جنسونه راوړل دا مختلف جنسونه دي ته کولی شې د دې څخه انتخاب کړې راځي په دې کې مثال غواړي چې ډېر خرڅوي جنسونه پیدا کې په دې کې کلیک وکوه بیسټ سیلر دا د بیسټ سیلر په دې کلیک کوي اوس هغه پروشات چې ډېر بیسټ خرڅوي ګوره دا ګوره بیسټ اوس ډېر زیات پروشات یې سوي کولی شې د دې څخه ښه بهترین پروډکټ پیدا کړې ځان ته البته چې موږ تاسې کرایټریا مطابق واوسیږي نیو ریلیز کې هم داسې کولی شې پیدا کړې نیو ریلیز وي اول لپاره ډېر ریسرچ شوی دی نوي هغه لیست کړي دي معلومه خبر چې هغه پروشات زیات لري دا وګورم په دې کې مختلف جنسونه خو د کرایټریا مطابق وزول خپل کرایټریا سره چک کوي جنسونه دلته پیدا کړو ګوري مکمل کلیک پې کوي جنس ته ځي ټول تفصیل سره معلومات یې ګوري قیمت یې ورڅوي ګوري چې کرایټریا سره برابر ده که نه ده برابر او انتخابوي دا یې بله طریقه شوله د امازون له امازون نه بعد د ډراپ شپینګ کمپنۍ طریقه دا یوه بهترینه طریقه ده چې له دې طریقې تاسو کولی شئ چې ډېر ښه پروډکټونه پیدا کړئ چې څنګه دا پیدا کوي ډراپ شپینګ له کمپنۍ څخه موږ تاسو بهترین پروډکټونه پیدا کړو په کومو طریقو پیدا کړو څنګه پیدا کېږي دې اړوند په پیډ کلاس کې موږ تاسو په تفصیل سره معلومات ورکوو او بعض نور ټریکونه هم دي چې هغه موږ تاسو کولی شو چې همدغه د شایپای له نورو سټورو څخه هم کولی سره پیدا کړئ شایپای نور سټور څنګه دا سټور اوس راغلی موږ دې سټور ته راغلي یو په دې سټور کې ته اوس کولی شئ چې نور پروډکټونه وګورئ دې څخه اخذ واخلئ چې شایپای کې دا جنسونه خرڅوي زه غواړم چې هماغه جنسونه خرڅ کړم پیدا کړم ګورئ ته مختلف جنسونه ته کولی شئ دې ځای څخه هم یو اخذ وکړئ ګوره دا جنس باندې دغه تیار د ایډس را کړی ده کوم صفحې ته یې راوستلی ده دا ګوره نور جنسونه دي مختلف جنسونه دي کولی شئ وګورئ کیبل اینډراید ډفټر دي مختلف دا کولی شئ نور سټورونه ته همداسې کولی شئ ولاړ شئ د کومه طریقه ځي راځي ایډس دلته هغه نوم یې سرچ کړئ له دې مختلفو جنسونو ته راوړئ یو سټور ته ځي اوس دا ګوره دا کمپیوټر ده یو بل به وګورم دلته مثال دا ده شاپناو کلیک کوئ راځي دلته شایپای سټور ته دا وګورئ شایپای سټور ده دا یو جنس ته کولی شئ نور ډېر جنسونه وګورئ مین شوز ده مین پیج ته ګورئ دې کې دا ټول شایپای سټورونه دي دې طریقه ته کولی شئ بهترین جنس پیدا کړئ او ځان ته انتخاب کړئ نو دا مختلفې طریقې دي څومره چې دلته د کرایټریا مطابق تو زیات ریسرچ کوئ زیات فکر ورته کوئ د کرایټریا مطابق بهترین جنس پیدا کوئ هم یو ټیک ټاک شاپ ټیک ټاک ایډ لایبرري کې چک کړئ فیسبوک ایډ لایبرري کې چک کړه په امازون کې چک کړه خپل شایپای په نور سټورو کې چک کړه
په دې کې ته ځان ته یو ښه صحیح جنس انتخاب کړه. ډراپ شپینګ کمپنۍ لکه څنګه درته وویل تاسو کولی شئ چې خپله ریسرچ وکړئ ډراپ شپینګ له کمپنۍ څنګه را پیدا کړئ. موږ د پیډ کلاس کې لکه همدغه ډراپ شپینګ له کمپنۍ څنګه را پیدا کوي دې تر څنګ مو نور ټریکونه خاص ټریکونه هغه په آنلاین کلاسونو کې تاسو ته وایو. کوم کسان چې په آنلاین کلاسونو جوین کړي تا بیا هم درته وایم وعده در سره است پروژات که تا پروژات ونسو تو سیلر ونسولې کوم راهنمایي سره کوی مو مطابق چې تو مختلار سي بیرته کولای سي سیلمونه دی خپل پیس وختونو کې پیس پتا ته بیرته درکو. بریالي اوسئ، ښه وخت یې چاري.